دا د ترمذی حدیث دی او دا رقم ابو داود او امام احمد دا حدیث نقل کړی دی. پیغمبر علی السلام مبارک ناست چې ناست یو سړی رالی لمنځه وکړي. لمنځه وکړي د لمانځه سلام یې وګرځوي، فورا یې دعا شروع کړه. په دعا کې څه ویلې؟ اللهم اغفر لي ورحمني. بس یعنی سلام یې وګرځوي لکه امر چې دعا وکړو، یا الله ما وبخښې زما مور پلار وبخښې. د الله رسول غږ پر وکړي ودرېږي. دعا سړی داسې نه کوي، دعا سړی داسې نه کوي. ته چې کله دعا کوي د دعا هم خپل آداب راځي، د دعا خپل طریقه راځي، د دعا خپل اصول راځي. ته به راولاړېږې، د الله رسول ورته وفرمایلې ته به راولاړېدې، تا به دی کول چې دعا کوي اول به د الله حمد بیانوي. یا الله تعالی ردې حمد وي، یا الله ته قادر ذات دی، یا الله د تمام کائنات مالک ته خالق ته، یا الله د عزت او د ذلت د فیصلو مالک ته. دا دعا سړی وکړي، تورې ووایي، د الله حمد بیان کړي چې څنګه ستا په وسه پراوه، څنګه دې زده ولو. بیا به پر جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم بیا ورسره مبارک فرمایي. بیا به څه وکړي؟ نن خلک ټول د نن راځي یخ دی که څنګه کیسه اجا بیټ ادري بیٹو نو خبره داسې ده که ځای ورکړي کني نور خلک د نن مره پرېږدي، بیا مانځه کې مشکل جوړېږي. نو خبره داسې سوله چې بیا به څه وکړي؟ بیا به پر ما درود ووایي. د الله رسول فرمایي درود چې دې ووایي بیا دعا وغواړه، چې بیا ته دعا وغواړې الله ستا دعا نه ردوي، الله پاک ستا دعا نه ردوي. دا دروازه کې چېرته څوک ناست نور خلک مه راپرېږدي ورور، څه کیسه ده؟ دا زه ستې په خاطر وایم، صحیح ده. نو دعا چې کومه ګوره اول به د الله حمد وایه، بیا به درود وایه پر جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم. حضرت عمر فاروق فرمایي سړی دعا وکړي درود ونه ووایي دا دعا معلق وي، دا در اسمان لاندې زړیږي ولاړی. چې درود ووایه بیا لاره ورکوي، درود ووایه بیا لاره ورکوي. بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک د هلته ناست دی، بل ځوان رالی چې رالی هغه لمونځ وکړي، د لمانځه باید مطلب دعا کوله. په دعا کې د الله حمد ووایه، ثنا ووایه، لویې بیان که، تکبر بیان که، پاکي بیان که. بیا درود شریف پر پیغمبر علیه السلام ووایي. نو پیغمبر علیه السلام ورته ایها المصلی ادعو تجب. و دعا وکه، دعا وکه، بس اوس ستا دعا الله رب العزت قبلوي، اوس الله ستا دعا قبلوي. لہذا ته څه وکه؟ ته راولاړ شه، د دعا خپل اصول زده که، د دعا طریقه زده که، او بیا په دعا کې به څه شنه یي؟ شاوخوا کتل به نه یي. شاوخوا کتل خاص کر په لمانځه کې پیغمبر مبارک فرمایي د لمانځه یا دعا شاوخوا سړی ګوري وایي الله رب العزت به دې په سترګو ړوند کړي، الله به بینایي درڅه واخلي. شاوخوا په دعا یا په لمانځه کې ګورئ ما. یا زه اسانه مثال در کوم عزیزانو، موږ خو چا به سکول ویلی، په سکول کې بیا کله به موږ درخواست لیکئ. په درخواست کې به موږ راولاړ سو، اول به مطلب موږ درخواست ولیکئ، بیا به د هغه رقم هغه چې کوم هیډ ماسټر و پرنسپل و هر څوک و هغه ته به مو ولیکل ډېر په اداب. بیا د هغه څخه ما بعد به کرا به خپل مجلس کوئ هغه عذر هغه خبرې به ورته کښېښولې. بیا به د ده شکریه ادا کړه، ته ستا مطلب ډېر ممنون یم، ستا کور ودانۍ وایم، ستا احسان دی، ما ته 2 ورځې چټۍ راکړه، زه دا مشکل لرم. بس لاندې به العارض ورسره ولیکې زه پلانۍ د پلاني جومات پلاني کلاس په پلاني ځای کې. اوس ورته ګوره عزیزانو، بنده له بنده شی غواړي، څومره ډېر اصول دي که نه یې خو دغه پر کاغذه مې لیکلي زه 2 شپې چټۍ غواړم ما ته چټۍ راکړه. نو هغه به څه وایي؟ هغه هیډ ماسټر راواخله، یا هغه مطلب دغسې ماسټر راواخله، معلم راواخله، یا د هغه رقم پرنسپل راواخله، پروفیسر راواخله. هغه به بیا ته څه وایي؟ ګپه دې جوړه کړې ده. تا په سکول په کالج یونیورسټۍ کې دا شیان زده کړلو. نو موږ به د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم هر دعاګانې کوو، زم دعا کوم، تم دعا کوي، او په دعا کې به اول د الله لویي، د الله حمد، د الله ثنا بیانوي، الله په خوشحاله کېږي. بیا به
پیغمبر علیه السلام مبارک یادې الله په خوشاله کیږي بیا به د خپل عذر ورته یږدې چې عذر دې کښې شوی دلته دې د الله لویي بیان کړې ده لاندې د محمد رسول الله مبارک تا درود ورباندې ویلی دی او الله پاک درود نه ضایع کوي نو دا خو نه کوي الله پاک چې راولاړ شي نیمه دعا قبول کړي نیمه پرېږدي درود یې قبول کړه ثنا یې قبول کړه استا دعا یې پرېښوله دا کېدلی نشي نو لهذا پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک و دې لمانځه نمازي ته ویلې وایي فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم عجلت ایها المصلي چسپاندې دې وکړله تلوار دې وکړه څه در پیښه ده اذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو اهله وصل علي تا به مطلب من چې وکړي تا به ثنا ویلې وای بیا به دې درود وایي بیا به دې دعا کړې وایي او ستا دعا الله پاک بیا ردوله نه او تاسو خبر یاست چې کوم څوک دعا نه غواړي الله خواجم بدوي الله جل ناراضه کیږي ولې له ما نه غواړي زما په خزانه کې کمی ده او مشتي خو بندگان بیا دا دي چې شی جن وغواړي دی خو به کیږي ولې دی محدود خپل سوشال لري چې ما تا تر 100 روپۍ لري کې 2 روپۍ راکې 2 روپۍ کمې سولې او د الله په خزانو کې کمې ده په هیڅ صورت نه راځي د الله رسول فرمایي که دا تمام کائنات انسانان پیریانان فرشتې دا هر یو دومره دنیا وغواړي لکه دا اوس چې وګر کائنات ته الله ورکړی ده و هر یوه ته الله جلا ورکولی شي ملائک انسانان پیریانان شیطانان د الله په خزانه کې دومره کمی نه راځي لکه په سمندر کې سړی ګوته ووایي یا ستن راواخه دا ووایي بیا راپورته کې په سمندر کې کمی راځي یا د الله رسول فرمایي په سمندر کې بیا هم څه کمی راله دغه اوبه پخوا په سمندر کې اوس تا پر ګوته باندې رالې کمی راله د الله په عظیم خزانه کې یوه ده کمی چې د هغه نه راځي نو الله پاک ته دا خوند ورکوي چې څوک زما په دربار کې څه کوي غوښتنه چې د هغه کوي او عجبه بله درته کوم چې کوم سړی ډېر بېدینه یي ګناهګاره یي هغه د الله په دربار کې چیغې وایي نارې وایي الله پاک نفرت ځینې کېږي فرشتو ته وفرمایي دا زما د مخه وباسئ دا د مخه وباسئ چې غواړي هغه به ورکړو او چې کوم سړی د الله ډېر خوښ شي الله ته خوند ورکوي الله دی دعاوې غواړي الله رب العزت دعا ژر نه ورقبلوي ولې نه قبلوي وایي دا غږ ما ته ډېر خوند راکوي چې هره ورځ راته وایي ما ته ښه خوند راکوي وسولې اوس کله بچان بابا ته ډېر زارۍ کوي ما ته پلانۍ دته دا زارۍ خوند ورکوي دا نه چې دی وایي زه تا ته شی نه در کوم د ښه سړي دعا الله په دربار کې الله ته زارۍ ښه خوند ورکوي الله پاک دې موږ ښه کړي الله دې موږ سړي کړي الله دې موږ پر نیک لار برابر کړي الله پاک دې مې داسې جوړ کړي چې څنګه د الله رضایي څنګه د محمد رسول الله طریقې او هغه دعاوې د الله رب العزت موږ ته رانصیب کړي چې هغه قبلیږي پیغمبر صلی مبارک په یوه دعا دا کوله چې یا الله زه پناه غواړم له هغه دعا چې ته قبلیې نه هغه نو کله ده هغه ده چې د خوراک حرام دی د لباس حرام دی د څښاک چې دی هغه حرام دی په حرامو کې نو الله رب العزت بیا دعا چې د هغه قبلوي نه د دعا اولنی شرط یو صحابي رالی ولی یا رسول الله ته ماته یو داسې دعا وکړه چې الله پاک هر وخت زما دعا قبلوي پیغمبر علیه السلام مبارک ورته وفرمیل له حرامو ځان ګوره الله به ستا دعا هر وخت قبلوي له حرامو ځان ګوره الله بستا دعا قبلوي موږ له حرامو ځان نه ګورو او بیا غواړو له الله او په دعا کې دا شی ډېر منع دی جلدي به نه کوې چې خدای زه خامخا اوس غواړم زه سبا غواړم دا به نه کوې دا داسې دی لکه حکم و امر سړی پر الله وکړي دا داسې دی لکه د الله رب العزت فضل و احسان ته چیلنج عیسی علیه السلام په باره کې هم راځي وختي خبره سوې وه د حضرت علي کرم الله وجهه په باره کې هم راځي چا ورته ویلی چې ته دا وایې چې بس څنګه د الله رضا یې هغه رقم به کېږي ته داسې وکړه لوړ چت ته وخېږه بام ته وخېږه ځان لاندې رایلکه بس چې څنګه د الله رب العزت عیسی علیه السلام ورته ویلی ول زه حق نه لرم چې په الله امتحان وکړم الله حق لري چې په ما امتحان وکړي نو دا زه چې چت ته خېږم ځان لاندې رایله کوم نو دا په الله امتحان کوم په الله امتحان مخلوق نسي کولی او خالق پر خپل مخلوق هر څه امتحانونه راولي غم یو امتحان دی خوشحالي بل امتحان دی اولاد یو امتحان دی نه اولاد بل امتحان دی روزګار یو امتحان دی بیروزګاری بل امتحان دی خو څوک په الله پر چیش نسي کولای امتحان چې دی هغه کولای نسي نو چاته د دې خبرې اجازه چې دا اغستا